امیر المؤمنین چې ځای پیژلې اوومه برخه. شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد خبروني درنو قدرمون اوریدو له ډیره وخته تلبسه وه چې مخامخ د خپل مشرتابه سره کښیني د فرهنګي مبارزې په اړه د ده هدایت او لارښوونې واوري او د دې برخې د اهمیت له وجې د مشرتابه مستقیم حمایت له ځانه سره ولري. همداشان شخصا د مشرتابه خپل نظر د دوی د ادارې د اړوندو چارو په اړه د ځان سره ولري. هو دوی د هغې وړې ټولۍ یو برخه وه چې تیر 20 کاله د نظامي مجاهدینو ترڅنګ فرهنګي مبارزه مخته وړل او پر مطبوعاتي ډګر یې دوست او غلیم د کار اغیزمنتیا منلې وه. بالاخره د انتظار شیبې پای ومومي. همدا تیره شنبه د جوزا د میاشتې شلم سهار کال 1402 لمریز شاوخوا 10 بجې له مشرتابه سره د ملاقات وخت تنظیمیږي. ملګري د امیر المؤمنین سره مخامخ کیږي، یو په بل پسې روغبړ ورسره کوي. دومره په مینه تا به فکر کاوه چې له کلونو وروسته کوم پلار د خپل زوی سره غاړه غړی کیږي. هوکې دا امیر المؤمنین دی، هغه چې دښمن یې په اړه پراخ تبلیغات وکړل چې ګواکې وژل سوی او نور په دنیاګۍ کې نسته. هغه مشر چې کلونه یې اختریز فرمانونه، اصلاحي ویناوي او بیلابیل فرمانونه د همدې کسانو په زیار او زحمت چاپیریال تکثیرېدل او د هیواد ګوټ ګوټ رسول کېدل. اوس د عالی جناب شخصیت ستاسو په مخ کې تشریف لري، تاسو ته په محبت غاړه درکوي، د خپل اولاد په شان مینه درکوي. هو دا هغه عالی قدر امیر دی چې تاسو یې د امر د پرځای کولو په پار خپل ژوند په خطر کې اچولی. ملګري او کورنۍ غړي مو شهیدان ورکړي وو. ستاسو په اذهانو کې به د ده د خوندیتوب او حفاظت په اړه بلها اندېښنې تاپېدلې. خدا دې نن او همدا شیبه سپینې جامې په تن، توره سنت عمامه پګړۍ په سر، سپینه مبارکه ژیره، ژوندی روغ جوړ د پوره صحت څخه برخمن او د مسکا په حال کې ستاسو په وړاندې تشریف فرما دی. اوکې عزت او ذلت، ژوند او مرګ، بریا او ناکامي دا د کائناتو د ستر خالق په ولکه کې دي. که د انسانانو په ځانګړې توګه د صلیبي ټلوالې په اختیار کې وایي نو هیڅکله به مو دا حالت نه وي مشاهده کړی. زه نه پوهېږم د خپلو ملګرو احساسات په کومو الفاظو تاسو ته څرګند کړم چې خبره رانه بلې خوا ته ولاړه نه سي. د افغاني دود سره سم روغبړ وشو. د 33 ولایاتو هر یو رئیس ملګري په خپل نوبت ځان معرفي کړ. مشرتابه هر یوه ته جلا زیرو او ټولو ته یې ښه راغلاست ویل. بیا د الله تعالی حمد او ثنا وویل. پر خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم درود وویل او په خپل خبرو یې پیل وکړ. امیر المؤمنین حفظه الله وفرمایل د مجاهدینو او ولسي وګړو د بېساري قربانیو په نتیجه کې راغلی اسلامي نظام باید وساتل شي. هغه مجاهدین چې د اسلامي نظام د راسته راوړلو، جاري کولو او د اشغال د خاتمې لپاره مبارزه وکړل، هغوی په خپل هدف کې واقعا کامیابه او بریالي سول. خو اوس د دې نظام د ساتلو، چلولو او بقا مسؤلیت موږ ته راجع کیږي. موږ په یوه لوی امتحان کې راګیر یو. باید پوره هڅه او کوشش وکړو چې په دې امتحان کې سالم او بریالي راووځو. همداراز په ننني عصر کې د مطبوعاتو د اهمیت په اړه لازمي لارښوونې وکړي. لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر. تمو د هیلو ترجمان، تی د خوار امت غم خوار، تی د مات زړو درمل، سمدی یعقوب شجاع درزار. تمو د هیلو ترجمان، تی د خوار امت غم خوار، تی د مات زړو درمل، سمدی یعقوب شجاع درزار. لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر.